یو ښځه وله راله محمود غزنوي ته چې زما د زوی نه هندو ګوته غوسه کړه. هندو محمود غزنوي ورته ویل ښه، ورته ویل زه بیبي زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي چې تر څو پورې مې ستا د زوی د ګوتې بدل د ټول هندوستان نه نه اغوستی، تر هغې پورې به زه روټۍ په ځان حرام کما. تیاری وکړو او په هندوستان ورغی. چې ورغی ډېرې ولګولې. اول حمله به په چا کوو؟ اول حمله به په سومنات بوت باندې کوو. د سومنات بوت په خېټه کې د اربونو روپو هیرې پرتې وي. دا د هندوانو غټ خدای و. د نن نه 40 کاله وړاندې د هندوستان خدایان 47 کروڑ د هندوستان. واوره تاسو لږ دا مولا پرست او پیر پرست خلک هم واورئ. بادشاہ ته محمود غزنوي ته ابوالحسن خرقاني جواب ورکوي چې زه څه نیمه ګیره مه راکاږه ما ته ګوره ورته یې څه وی چې زه اوسګار نه. اوس که مونږ له جواب راغی چې بجلیګر ملا صاحب لغاري صاحب دې غواړي کوم به داسې که نه منډه به کم ارشاد به په مخه راشي کیوں خیر ہوئے این لغاری صاحب نے بڑھایا رستہ چھوڑ ٹائم نہیں گا. چالا ورشم چې وجاړما چالا ورشم چې وجاړم دین دین اسلام غواړما مسلمانانو نن خرڅ کړی دا بوستان دی نن غریب هغه اسلام دی. نعرہ تکبیر شیر زناور ته وای ما ته شیر مه وایه. چاله ورشم چې وجاړما دین دین اسلام غواړما مسلمانانو نن خرڅ کړی دا بوستان دی نن غریب هغه اسلام دی. چاته جاړي ابوالحسن خرقاني بادشاہ ته وای چې زه اوسګار نه یم. بادشاہ ورته بیا چټ لیکي چې قرآن کې خدای ویلی دی چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. خدای ویلی دی چې د بادشاہ وخت اطاعت کوئ، ته ولې زما حکم نه منې او نه راځې. محمود غزنوي ورته په شا لیکي چې بادشاہ ته په دې آیات پوه شوی نه یې. اول اطیعوا الله دی د خدای اطاعت دی، بیا اطیعوا الرسول دی د رسول اطاعت دی، بیا اولو الامر دی په 3مه درجه کې. نو زه د خدای د تابعدارۍ نه هم لا اوسګار شوی نه یم، نو ته خو په 3مه درجه کې. بادشاہ ته لیکي پیدا وکئ. بل کال چې بېنظیره وزیر اعظم شوی و نو مذهبي امور وزیر چې دی نو هغه ما پسې ټلیفون وکړو چې 20 لکه روپۍ به درکړم خو دا یو کانفرنس کوي د مشایخو او د علماو د بېنظیرې کانفرنس ته تم راشه. مال بېنظیره زموږ مشره ده خدای دې خوشحاله لري ښه ښځه ده او خو زه نشم تلی غریب سړی یم. 20 لکه روپۍ دي. ما ورته ویل خبره واوره یارانه را سره کې ویلې او مال چې دا کانفرنس تیر شي دا چک ته بیا راولېږه که نه که بیا رالیږلی وی خو اغوستی مې که نه ویل بیا در باندې څه کوم نو مال رامي خو شرمې مې که نه ما 40 کاله په ښځو پسې ډرامې کړي دي اوس به زه به ښځې ته ناست یم چوڼې به کېږم. زمونږ په دې اپریدو کې چې ماشوم ته ښځه دعا کوي که نه ماشوم ته اپریدای ژبه پوهېږئ نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډېره خوشحاله شي نو ورته وایي چې بچیه خدای دې راته ستر کړه چې ګازارې خرنجاوې. د اپریدو کې د ګازرو او دا ټیپر چې دي نو د دې ډېر رواج و. پخوا اوس خو اپریدي بادشاهان دي او پخوا سپېره و که نه زه خپله اپریدی یم نو
غزل به چې ویل ابن دا غزل بیل چې ارمان دی پیښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي سین شارې دې مولې سره دې ټیپر لکه لولونه دي ارمان دی پیښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي شین سارې دې مولې سره دې ټیپر لکه لولونه دي ټیپر لوی نعمت و پاپریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچیا خدای دې رو تستر کا چې گازار خرنجاوي گازر خرپولو ته وایي کنه کچ ناری کی چې داسې خوري نو ما وی چې دا دې خدای دې رو تستر کی چې گازار خرنجاوي زمون مشره دا دغه دا هغه متعلق څه ویلې شو خدای دې درته مبارک کی نو خبره به څه کوله ها بادشاہ ته وایي چې ته په دې آیات پوه شوی نه اول د خدای اطاعت ته بیا د رسول دی